ریاست مبارزه به حوادث طبیعی و اطفایه به یک سمینار یک هفته‌ای که به منظور ارتقای ظرفیت منصوبین دایر گردیده بود پایان داد. یوازینی مبارزه د مونږ چې دا هغه دی ور د دې سره د چې هغه په شپه ورځ کې مونږ سره لګیایو چې هغه څه موږ ترلاسه کړو چې په بعضې جایو کې موږ له دې مشکلاتو سره مخ کېدلو. یک بالای ضد حریق که 2000 افغانی قیمت داره در خانه در تانگیتیل در موتر. ریاست مبارزه به حوادث طبیعی و اطفایه به یک سمینار یک هفته‌ای که به منظور ارتقای ظرفیت منصوبین دایر گردیده بود پایان داد. جلیل القدر صحبی است. لیکن اردوشان در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم که بودن به یکدیگر با اخوت و برادری تبدیل شد. این سمینار که در مرکز ریاست مبارزه به حوادث طبیعی و اطفایه در حدود یک هفته به منظور ارتقای ظرفیت مسئولین برگزار شده بود، 84 تن از منصوبین این ریاست از تمامی ولایت ها شرکت نموده بودند و در پایان این سمینار تحایف و سند فراغت به دست آوردند. شیرعلی مدنی قماندان مرکز تعلیمی این ریاست می گوید در قسمت ارتقای ظرفیت مدیران این ریاست در این سمینار تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا به شکل معیاری وظایفشان را انجام دهند. افغانستان اسلامي امارت اوس په هر ګډ ګډ کې په ټولو اداراتو کې په خپل مجاهدینو باندې یعنی ډیر د شفقت د وجنه همداسې سیمینارونه درسونه د ارتقای ظرفیت استاب کالجونه ترتیب کړي چې دا ملګري د هغوی نه استفاده واخلي خپل درسونه هم پکې ووایي ځکه د دې هیواد خدمت په موږ او تاسې باندې اوس لازم ده او موږ مجبور مکلف یو چې د خپل هیواد د هیوادوالو په خدمت کې شپه ورځ نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړو. موږ الحمدلله چې کوم تجاران اوس راځي د باندې نه په هیواد کې غواړي پانګونه وکړي هغوی اول قدم کې د امنیت پوښتنه کوي او په دویم قدم کې موږ د اطفائیې رضایت او خوشحالي څرګندوي چې الحمدلله اطفائیه یو فعال اداره ده عام المنفعه اداره ده شپه ورځ د هیواد او د هیوادوالو په خدمت کې ده نو هغوی هم په دې باندې ډاډ حاصل کړی ده بار بار یادونه کېږي په ټولو ځایونو کې دا زموږ ستاسو لپاره ډېر لوی افتخار دی په دې باندې چې اوس الحمدلله په ټول هیواد کې یو اسلامي نظام یو شرعي نظام حاکم دی د یو امیر د چتر لاندې کار کوو یوازینی مبارزه د موږ چې ده هغه د اور د دې سره ده چې هغه په شپه ورځ کې موږ ورسره لګیا یو الله جل جلاله دې په دغه کې تاسو ته توفیق مزید درکړي. مولوی عبدالقهار مدیر اطفای ولایت پکتیکا می گوید جای خوشحالی است که همچو سمینارها برای تمام مدیران مرکز و ولایات برگزار شده است و افزود که در این سمینار مشکلاتی که داشتند حل شده است. زموږ مشفق مشران چې هغو موږ ته دا هفتوار سمینار برابر کو او موږ هم ټول امیر صاحبان او مدیر صاحبان دې ته تږي وو چې یو داسې سمینار دایر سي چې په هغه کې موږ ټول مدیران او امیر صاحبان اشتراک وکړو او موږ په هغه کې خپله پیژندنه هم سره وشي او داسې څه هم پکې زده کړو چې هغه موږ ته فایده تمام سي او موږ هغه په خپلو امیریتو کې پرسونل ته او کوم چې د ولایت مربوط شیانې او هغه په خپل ولایت کې فعال کړو. خو لله الحمد په دې هفتوار سمینار کې چې موږ کوم څه ترلاسه کړو نو په دې باندې الحمدلله موږ ټول مدیران او امیر صاحبان ډېر خوښ یو چې هغه څه موږ ترلاسه کړو چې په بعضې جایو کې موږ له دې مشکلاتو سره مخ کېدلو خو موږ ته اکثرو ته د حل لاره معلومه نه وه. خو لله الحمد په دې سمینار کې چې موږ ته کوم شیان وښودل سو که په آینده کې موږ ته دا شی مخته راځي دا مشکلات مخته راځي دې ته موږ د حل لاره پیدا کولی شو. هغه د دې هفتوار سمینار برکت و چې لله الحمد هغه څه مو پکې زده کړو چې مخکې موږ ورسره اشنا نه وو. با این حال الحاج حافظ نورالله انصار رئیس عمومی ریاست مبارزه با حوادث طبیعی و اطفایه که در این محفل حضور داشت گفته است برگزاری این سمینار برای مسلکی سازی مدیران این ریاست یک نیاز جدی بوده است و در حال حاضر مدیران این ریاست در قسمت اجرای وظایفشان مسلکی برخورد خواهد کرد.
وی همچنان از دستاوردهای این ریاست یادآور شد و از شهروندان خواست که باید در ساحات تجاری و منازل بالون‌های ضد عریق داشته باشند و همچنان با این ریاست همکاری نمایند. تقریبا حریق‌های بسیار هنگفتی و کلان، یک نمونه ایش که اندک وقت اگر ما بگیم مثلا ولایت قندهار یا اسپن بولدک یا در گمرک ولایت هرات یا در خود کابل یا بعض ولایت‌های دیگه‌ای که به میان آمده یا سیلاب و زلزله‌هایی که بوده، برادرها احسن طریق رسیدگی کردن، اما اندازه‌ای که دست داشته ما اسباب کمی بود ولیکن ما کار زیادی را کردیم. اما مردم امیدش توقعش از ما زیادتر است و او اندازه افغانستان غریب و فقیری که 50 سال جنگ زده ملک او اندازه توانایی را نداره. باز هم از رب العالمین راضی هستیم که به اندک اسباب و وسایل و تجهیزات الله سبحانه و تعالی از ما و همکاران ما کار گرفت. بر رب العالمین شکرگزار هستیم و اگر نه فجایی بسیار کلام میشد، مشکلات ها بسیار می آمد. البته یک نقطه را تذکر میکنیم از طریق خبرنگارا تماما مارکت والا و دکان و تلفنپا و کمپنیا و فابریکات و تماما تجارای ملی کشور همه بشنون. هیچ یک کسی حجت قائم کرده نمیتونه در اونجا در امی بین 3 سال 18,000 سروی وقایه ما، سروی اساسی و کنترلی و تکنیکی، اگر همکارای ما کدام جای سر نزده باشه و اونجا نرفته باشه، یک بار 2 بار برایشان اگر مراجعه نکرده باشه این تو جای که جایای مشهور معروف باشه یا نمانده یا بیخی کم مانده و کدام جایایی که حریق شده از اونا قسم بتین پرسان کنین که 1 بار نه 2 بار 3 بار د تیم سروی وقایه ما و تیم نظارت ما و نرم استاندارد ما برایشان آمده و توصیه کردن. ما از اونا اسناد گرفتیم، پیش ما مور و امضایشان است که فلانی تاریخ اطفایه آمده و برای ما توصیه کرده، چه لیسه مریم باشه، چه تانگتیلی که در سرای یا با 500 فامیلی که در گرفته یا در اسپن بولدک قندهار باشه یا دیگه جایی که حریق گرفتن، نمبر مرابرشان بتین که ما برشان قناعت بتیم که فلانی تاریخ با فلانی وقت برادران اطفایه شما آمدن و به شما توصیه کردن، راه نشان دادن، ولیکن شما غفلت کردین یا رفقا همکاران کارمندای شما غفلت کرده. بعد از این باید غفلت صورت نگیره و ما همکارشان هستیم، لیکن آنها هم به خود دلسوزی بکنن. یک بالای ضد حریق که 2000 افغانی قیمت داره در خانه، در تانگتیل، در موتر کلان یا خرد یا به شرکت هایتان، شما او را استفاده نمی کنین و او را خریداری نمی کنین، به اندک حریق تو تلفن میکنی که الان اطفایه برس، ما را 4 موتر و 40 نفر ما را تکلیف میتی و تو هم باید کوشش بکنی. اما کلانتر صاحبا، مسئولین اتحادیه و مسئولین مارکت ها، مندوی ها، ما خواهش میکنیم که طوری که شما خود را حفاظت میکنین باید اما همکاران همسایه خود را توصیه بکنین، نباید اینقدر غفلت بکنن، باید یک چیزی با خود داشته باشن. اطفایه نیز در خدمتشان ان شاء الله تعالی میرسه. پیش از این هم ریاست مبارزه با حوادث طبیعی و اطفایه به منظور مسلکی سازی و رسیدگی به حوادث و مدیریت آن کورس های آموزشی برای منصوبین این ریاست برگزار کرده بود.